لنډه کیسه د یارانو یاد. لیکوال انجینر ستانمیر ظهیر. غږ اجمل پردیس. خدای دې لري یاران مې ډېر وو، خو په ټولو کې مې یو یار ډېر یادېږي. هر چیرې چې وي خدای دې ژوندی لري. نوم یې مرچکی و، خو په خوږوالي کې د ګوړې نه هم خوږ و. ډېر عجیب سړی و. تل به یې خوله له خندا ډکه وه. د زغم او حوصلې خو یې هیڅ پوښتنه مه کوه. چې لس څپېړې دې وهلی وی، ویلي به یې نه وای چې ستا په مخ څو سترګې دي. په ټول کلي کې به د هغه د ښه سړیتوب خبرې کېدلې. نو ځکه به ځینو کلیوالو ویل کاشکې د مرچکي نوم شیرین وای او د شیرین نوم مرچکی وای. شیرین زموږ بل یار و، نوم یې شیرین و، خو د مرچکي نه هم تریخ و. د یوې خبرې نه بله چا ورسره نه شوه کولی. په نه خبره به د هر چا سره لاس او ګریوان و. خو د دې ټول تریخوالي سره بیا هم خلکو ورته د شیرین غږ کوو، ځکه چې نوم یې شیرین و. نه پوهېږم تورګل یار به په کوم وطن کې وي. ډېر ښایسته سړی و. د رنګ له پلوه د سپینې پاغوندې نه هم تک سپین و. خو مور او پلار له دې ویرې چې د نظره نه شي، نوم یې تورګل پرې ایښی و. کلیوالو بیا ګل ورنش کولی و او توری به یې ورته وایه. توری ښه غټ پټ هډور او چیناري سړی و. تل به یې پاکې ښایسته او نوې جامې اغوستې وي. په اول ځل به چې څوک ورسره مخامخ شو، د هغه باډي کشوپش ښایسته پاکې او سپینې جامې ولیدې، نو فکر به یې کاوه چې په څلور کونجه دنیا کې به له توري نه هوښیار، پوه او زیرک سړی نه وي. خو چې کله به یې په خبرو پیل وکړ او یو غر به یې په بل غر وویشت، نو ژر به پوه شو چې سړی مړی نه دی، بس په سر کې د مغزو په ځای بوس پراته دي. ځینو کلیوالو خو به کله ناکله دا خبره هم کوله، کاشکې باډي د تورګل وی او هوښیاري د ښایسته ګل. ښایسته ګل زموږ یو بل یار و، نوم یې ښایسته ګل و، خو د بدرنګو نه لا بدرنګ و. وچ پچ تش د څو هډوکو یو اسکلیټ و. پلنه پوزه، پیړې شونډې، ببرې وزرې، پپړ غوږونه، غټ سر، ټیټه ونه، تک زیړ اوږده غاښونه، بس داسې یو شی و لکه یو ماشوم چې کیني او د خټو نه یوه څېره جوړه کړي. خو په پوهه او هوښیارۍ کې دومره وړاندې و چې شل تورګله په یو ښایسته ګل پسې نه شو رسېدای. د دې ټولو بدرنګیو سره سره بیا هم خلکو ورته ښایسته ګل ویل، ځکه چې نوم یې ښایسته ګل و. نه پوهېږم زموږ سخي یار به مړ وي او که ژوندی. زموږ په منځ کې هغه ډېر پیسهدار او پیسه دوسته و. ښې ډېرې پیسې یې لرلې، خو نه یې پخپله خوړلې او نه یې بل چاته ورکولې. هغه ورځ مې ښه په یاد ده چې د ګاونډي زوی په منډه راغی او په ژړغوني غږ یې ورته وویل، سخي کاکا، پلار مې مړ دی، د کفن پیسې نه لرم، که یو څو روپۍ په پور راکړې ټول عمر به درته دعاګانې کوم. سخي یار چې دا خبره واورېده نو په ټنډه یې 12 بجې شوې او بیا یې وویل، پلار دې خدای وبخه، خو وراره ما سره د پیسو خزانه نشته، زه ورشه د بل چا نه یې واخله. له دې ټولو کارنامو سره بیا هم خلکو ورته سخي ویل، ځکه چې نوم یې سخي و او دا نوم ورباندې مور او پلار ایښی و.